اوله سپاره د اولې رکو نه تر دوهمې رکو پورې. ومن الناس من یقول، دا خو هغه ښکاره کافران چې د دغو حالو چې ذکر شو په دا دوه آیاتو کې، اوس بیا د منافقینو حال ذکر کیږي او دا په ډیرو آیاتو کې ذکر کیږي. سزا یې ډیره سخته ده، ځکه دا دوه مخي د اسلام د لفظ نه پیدا اخلي او الته دښمنی هم کوي. نو جهنم کې هم تر ټولو نه سخته سزا د دې لپاره ده. الله وی چې اکثره دا سورۃ چون کې مدني ده، په مدینه منوره کې يهود ډیر وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته زاد الله شرفن لاړ، کفار د دنیا څو قسمه شو. بعضو خو مقابله شروع کړي، بعضو بیا انتظار کوه چې دا خپل تربرونه سره جنگيږي، کله غالب شو خو بیا به موږ ایمان راوړو، کنه چې تربرونه غالب شو نو موږ به دې غم خلاص نه جنگ کوو نه ایمان راوړ. خو بعض خلکو بیا معاهده وکړي، وعده وکړه چې یو په بل به کار نه لري، لکه د اکثره یهودو په دا معاهدو کې راغله. دا تر بدر پورې اکثر معاهدین شو چې یو په بل به کار نه لرو، د ایمان طرف ته توجه نه و. چې په بدر کې خدای په کم کسانو ته، بے اسلحه کسانو ته، بے تهیه کسانو ته یو داسې تاریخي فتح ورکړه چې د خلکو د عقل د فکر نه ډیره لري خبره و. نو دوی دلته ذاتي د خلی ایمان شروع کو چې دا خلک په مخ باندې لاړ، سبا د چني چې بیا په مخ باندې راوګرځي. اکثره منافقین په دغه يهودو کې وو، په نورو خلکو کې مو، خو اکثره وای په دې کې ډیر وو. بس د خلی امانه شروع کړه. نور په حالاتو ته ګورو، کله چې بیرته دا ترقی ختم شو، هغه د موږ تاسو خپل دین ده کنه، نو دغه د ایمان لفظ موږ ویلې د دینه به zarar نه به محفوظ یو. بیا چې دغه خلکو چې د امانات کبي ویلې، هغه نور يهود چې مدینه منورې نه لګ دی باندې وو، یو به چې په خبر شو چې دا څه وکړه، خپل سرداران دی درلود، د هر قوم خپل مشر و مقتدا و. یغه ته ویله موږ خاصه دوکا ورکو، پس خاندوی په مسلمانانو باندې د زړه ایمان نشته، د زړه نه د تاسو سره یو. هغه جملې بیا په تاکید ذکر کړي، دا د مسلمانانو سره جمله صرف د خلی جمله فعلیه ذکر کړي، هغه په تاکید ذکر کړي، جمله اسمیه ذکر کړي، موږ تاسو سره یو. اسه په دې باندې پس خاندوی الله وی دغه پس خان دغه استهزاء سزا به الله ورکړي دی. بیا نو د دې اعمال ذکر کیږي، دا چې ځای په ځای باندې د دې حالات ذکر کیږي. ومن الناس من یقول آمنا بالله، زین د خلقنا هغه څوک دي چې وایي موږ ایمان راوړی د په الله تعالی باندې، وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې موږ ایمان راوړی. خو الله تعالی څه وایي؟ وما هم بمؤمنین، په تاکید سره وی نه دي دی، حال دا چې نه دي دی مؤمنان. ځکه یو ایمان د زړه شی ده، کوپر د زړه شای ده. دا د خلی اقرار خاصه شرط د اجرا د احکام د پاره. موږ مسلمان په ژبه پیژنو چې کلمه وینو موږ یې چې مسلمان ده، چې د کوپر خبرې کوي موږ یې کافر ده. دا خاصه د تعارف د پاره ده. اصل شیخ د زړه د خپل کې خو د ایمان نه وو. وما هم بمؤمنین، چې ایمان نه لري په زړه کې، بیا د په خله باندې د امانات کوي وی یخادعون الله، دوی ټګي کوي په خپل ګمان د الله تعالی سره. او والذین آمنوا، دیغه کسانو سره ټګي کوي چې یو ایمان راوړي. ټګي ایموږ تاسو په پښتو باندې خود دغه ویل کیږي چې د چا په ظاهر کې یو څه مرادي په زړه کې بل څه وي. چالاکی، چلوال، ټګي او برګي کوي، سړی دوکه کوي، خطا کوي. هغه خو ته په ځړه نه خبر، تاسو نه مشوره غواړي ته غلطه مشوره ورکړي، دوکه دی وسره وکړه، ټګي دی وسره وکړه. اوس الله تعالی خو په ځړوم خبر ده، دوی بیا د الله سره څنګه دوکه کوي. نو یو ترجمه موږ اشاره وکړه د په دغه اعتراض ته، د دې په ګمان لکه دې خیال ده چې الله دې موږ په ځړونه ده خبر، نو په خلوب امانه وی الله بم خطا کو العیاذ بالله. یا یو معنا دا ده چې دوی ټګي کوي د الله سره خو په خپل ګمان باندې، کني د الله سره خو ټګي څوک نشي کولای، هغه خو ته په ځړه خبر ده. یا
ټګي کوي دی د رسول الله سره. ځکه دوم ځای کې والذین آمنو مؤمنین ذکر شو. د رسول د الله سره ټګي دا داسې ده لکه د الله تعالی سره ټګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رب کریم څه وایي؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. دا د تاسو سره چې څوک بیعت کوي دا د الله تعالی سره بیعت ده. من يطيع الرسول فقد اطاع الله. چې چا د رسول الله اطاعت وکړ دغه سړي د الله تعالی اطاعت وکړ. نو د الله د رسول الله اطاعت د الله اطاعت ده. د رسول الله سره بیعت د الله تعالی سره بیعت ده. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوکا دا لکه د الله تعالی سره دوکا. نور به بیا وروسته څه خبرې د ملائکو په باب کې ان شاء الله بیا وکړو چې بنده د الله سره کوم مقام ته رسیږي. خو ما يخدعون دغه بدبختان ټګي نه کوي مګرم الا انفسهم د خپل ځان سره کوي. په ټګي کې خو مطلب بل ته ضرر رسول وي. دا د دوی د پټ کوپر په خوله د هر څومره امانه وي دا د دوی د پټ کوپر ضرر مسلمانو ته ده بل چاته ده که دته ده خو په خپله دته ده نو ضرر یې ځان ته ده. خو ما یشعرون دوی شعور نه لري نه پیږي چې دا ضرر خپله دوی ځان ته رسوي. شعور د حیوان په باب کې استعمالیږي. عقل د انسان په باب کې استعمالیږي. دلته اشاره وکړه چې دا خو دومره واضح خبره ده چې خرم په پیږي. دوی هغه د خره غوندې شعور هم نه لري. که د خره غوندې شعور یې درلوده هم داسې بیا نه کړه چې مخکې یو لوی اور کډی وي. خر چې شعور انداز لري کټي ته هغه اور ته ځان وراچي. مخبر صادق چې الله وایي رسول الله وایي چې څوک کفر کې جهنم ته بځي. خپل سترګو چې ویني دا خبره یقیني ده ډیره قطعي ده ډیره که الله چې ویلي دي. خو د الله تعالی په خبره اعتماد نه کوي. د دوی کفر خو یقیني اور ته ځان اچول ده. نو کافر یقیني خر یقیني اور ته ځان نه اچي چې اور ویني هغه ته ځان نه اچي. دوی په خپله دا کفر چې کوي اور ته ځان اچي. نو خو شعور هم نه لري. که شعور یې درلوده هم داسې بیا نه کړه. فی قلوبهم مرض. ولې دا بدبختان دا کار کوي؟ ځکه په زړو کې شک ده نفاق ده په زړو کې مرض ده. تنه روحاني مرض مراد ده. ظاهر داسې ده چې زړه والو نه باندې جسمانی مرض ده چې زړه ډاکټر ته ضرورت ده. روحاني مرض ده د په زړو کې د الله په قول کې شک ده د رسول الله په قول کې شک ده. فزادهم الله مرضا. نو زیات که الله تعالی دې له نور مرض اته اوس دوه تعبیر دي. پزړه کې مرض ده یا دا معنا شک ده د الله او د رسول الله په خبره کې. اوس نو چې الله یو خبره وکړه دې پیغه کې شک بیا چې الله بل حکم نازل کو دې پیغه کې شک څه پیدا شو. الله تعالی بل حکم نازل کو پیغه کې شک پیدا شو. شکونه ډیر شو که کم شو نو مرزونه نورم زیات شو. او یا مرض نه مرض د حسد وای مراد ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا چې مدینه منورې ته نه وتللی د یهودو سرداران مشران هغه جاه طلبه قدرت پسند خلک هغه د دنیایي عیشو په زندگی کې وو. دا کشرانو به دوی ته کال کې خپل نظرانی او روپۍ ورکولې په خوندو کې وو. چې کله حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ د دوی هغه پاچایي هغه سرداری ختم شوه. نو په زړه کې حسد پیدا شو د پیغمبر علیه السلام سره. حضرت پیغمبر علیه السلام د حضرت سعد پښتنې ته روان ده په خره باندې د سپور ده په یو مجلس ورغی چې په هغه کې دا رئیس منافقینو له کلمه په ظاهرا نه ویل دي بدر نه مخکې خبره و. عبد الله ابن ابي ابن سلول دام ناسته څه بعضی مسلمانم ناستي. دغه خبيث متکبر چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم خر مبارک قدم اخلي د قدم نه هغه خاور ګرځ پورته کیږي د سپګمې پټې کړې چې دا ګردونه مراکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی. بیا چې حضرت پیغمبر علیه السلام څه نصيحت شروع ک آیاتونه ورته شروع کړه دوی ورته داته چې خبرې کې دا هي خبرې د خپل کور کې کنه موږ ماتنګوا دا مجلسو کې ما بیانوا. یو مخلص صحابي چې ناس هغه ورته موږ ته بیانوا موږ دغه دین ته تګیو. خو یکدم جنگ سره شروع شو. رسول الله په قرار کې بیرته کېنول
چې حضرت سعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی ورته هغه خبيث داسې الفاظ ویلې، ابو الحباب داسې ویلې، هغه څه ورته دغه ځای مهم ځای ده، هغه ورته چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د تا د راتګ نه مخکې دغه مدینه منوره خلک په دې اتفاق شوي وو چې دستاربندي د مشرتوب ورکړه، ایو توجوه دا پټکای دستاربندي نه لکه د موږ چې د ملکی پټکای ور سر کو، دا ثبوت لري کنه. خلک دغه مدینه منورې په اتفاق کو چې دغه پټکای د مشرتوب ور په سر کې تراغله د مشرتوب ختم شو، ځکه حسد در سره پیدا ده. نو وای دوی په زلو کې حسد ده، اوس چې د چا سره حسد پیدا شو، دغه خدای نه خسته دغه سره حسد پیدا شو، دا چې ورځ په ورځ ترقی کوي د حسد زیاتېږي، چې دغه مال ډیریږي د غریب غمجن ده، چې دغه عزت ډیریږي د غمجن ده، چې دغه ارث ډیریږي بس په د باندې بوج ده. نو د دې په زړه کې حسد ده، خدای د حسد نورم ورزياتي، ولې ورزياتي؟ ځکه الله رسول الله ته ترقی ورکي، ورځ په ورځ رسول الله ته فتوحات راځي، ترقی راځي، خلق په ایمان مشرف کیږي، د دې حسد نورم زیاتېږي. خو انجام څه ده؟ انجام دا ده چې الله تعالی ولهم عذاب علیم، د دې لپاره عذاب ډېر دردناک ده، بما كانوا یکذبون، په سبب د هغه څه چې دوی تکذیب کوه، په خوله ایمان ویلې په دروغ او په زړه کې د رسول الله خبره نه منله. بیا د دې یو عمل ذکر کیږي، دوی خبيثان به کله د نبی اسلام په مجلس کې بعض ناس لکه اخناس او بعض بیا به چوته د باندې د مسلمانانو پټ پسلونو ته به ور وراچو، مالونه به چې د مسلمانانو پیدا کړه هغه به قتل کول، چې مسلمان به په خبر شو نو به دوی د فساد ما کوي پم زکه کې دوی به ویل مخ مصلح مخ ته څنګه داسي وي، زه روشن فکر یم، زه خو خيار او دانا یم، د قوم مقتدا یم، او ته ماته نصيحت کوي. بیا الله دې بیان کوي، و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، کله چې ویل شي دوی ته د منافقینو ته چې فساد مکه وای پم زکه کې، قالوا انما نحن مصلحون، دوی بشک موږ اصلاح کوون کیو، د خلکو اصلاح راولو، لګیا به په ظلم کې په تعدا کې به خلک بووي او ټکې ځان به مصلح بولی، مقتدا به ځان بولی، مشر ز امیر يم ز مقتدا يم ز مشر يم، د خلکو اصلاح په دغه طریقه راولم، او لګیا به په شریعت په خلاف باندې د سزا لپاره شریعت خپل حد مقرر وکني مقرر، ابو قاضي د حد په جاری کوي، د سزا به ورکی که په خپل سر باندې وي، ثوابت شواهد به وي که په خپل سر باندې وي، لګیا د خپل خېټه په زور باندې، او داوا د دا چې د خلکو اصلاح دغه سي ناراضي. نو الله تعالی وی دا چې دوی ویل شي چې فساد مکه دی چې موږ مصلحین یو، خدای پاک ته وی الا خبردار انهم هم المفسدون، بشک دوی مفسدین دي، ولکن لا يشعرون، بیا نه په دې شعور وکړه، شعور نه لري کده خروغوندي عقل فکر وای ورسره شعور وایم، بیا په خپل عمل پوښوي وو چې د خلکو مال سوځل، د خلکو مال تباہ کول، دا اصلاح نه ده، دا فساد ده. په دغه حیوانم پیږي، خو دوی دومره شعور هم نه لري. و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، کله چې دوی ته ویل شي چې ایمان راوړی داسې ایمان لکه دا نور خلکو چې ایمان راوړی، لکه دا نور خلکو. په یو وخت کې نور خلک څوک؟ صحابه کرامو. دغه ځای نه معلومیږي صحابه معیار حق دي، موږ ته الله حق په دی را پیژني. ګوره کفارو ته وایي دغه منافقینو ته داسې ایمان راوړی لکه دی د دې ایمان الله ته مقبول ده، الله ته منظور ده، چې الله ته نه وای منظور بیا نور دغه ایمان ته نه راوړت. نو ځکه چې د صحابه په شان کې څوک ګستاخی کوي، بے حیايي کوي، بے ادبی کوي، دا د اهل سنت والجماعت عقیدې نه وتلي دي، دا مبتدعين دي، دا اهل نار دي، دا د جهنم خاوندان دي. الله وی د ته چویل چې د ایمان راوړل لکه دغه مؤمنینو چې صحابه کرامو ایمان راوړل ده. دوی څه وی؟ قالوا انؤمن كما امن السفهاء، ایا موږ ایمان راوړو لکه د ایمان چې راوړل ده دغه سفهاء، العیاذ بالله، دا بیا عقلانو. د صحابه ایمان څنګه وو؟ ځان او مال ټول په شریعت قربان. دغه نن سبا هم خلکو ته بیا عقل لیدل کیږي، کاروبار ټول پرې خیر، ارڅه پرې کو، بس ملای دا یو خواته تړل ده.
نو هغه خلکو به دا ویل چې دغه خوس بې عقلان دي العیاذ بالله جایدادونه یې ټول ختم کړه هر څه په رسول الله قربانوي هر څه په دین باندې قربانوي نو نسبت یې د بې عقلي وکړه داسې ایمان راوړو لکه دغه بې عقلان العیاذ بالله الله د خپلو احبابو دفاع کوي د خپل اولیاء دفاع کوي صحابه ټول اولیاء الله دي دغه دفاع کوي الله وی الا انهم هم الصفها خبردار دغه منافقین بی عقلان دي ولی چې سړی مال په دین ولګي دا بی عقلی ده که اصلي وخیاري ده یو روپۍ په عوض کې به الله یو په وسو بدله درکړي دغه غټه غټه شو او کنه چې یو روپۍ بیا 50000 کاله سزا په درکړي چې په ناروا کې استعمال شو خو 50000 کاله به بیا سزا په درکړي او چې په حق لار کې په دین کې استعمال شو بیا به یو په وسو بدله درکړي او په جنت کې به مقامات په درکړي ذخیره دې کړ د ټول عمر دې پاره ولکن لا يعلمون دغه خلق علم نه لري هغه مخکې دوه ځای کې شعور نه پیکو دا شعور نه لري شعور نه لري او دلته د علم نه پیو کړ علم نه لري د ایمان خوبایي دا په ظاهري حواسو نه معلومیږي چې حیوان هم په پوښي اشعور خو حیوانات هم لري د ایمان خوبایي د ایمان مزایا دا په علم راځي په عقل په کامل فکر راځي دلته نه په علم تر وکړه علم نه لري کدی واقعي علم درلودای دغه صحابه او د ایمان حقیقت ورته معلوم شوی چې دا ډیر واقعي غټ خلک دي واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا کله چې ملاقات وکړي د منافقین دغه کسانو سره چې ایمان راوړی دا د مؤمنینو سره نو دیم په خلوی امنه موږ ایمان راوړی موږ مسلمان یو واذا خلوا الى شياطينهم کله چې بیا ورګوخي شي خپل مشرانو ته یغه ته بیا قالوا انا معكم ګوره الته جمله فعلیه وی دلته جمله اسمیه موږ په تحقیق سره د تاسو سره یو په تحقیق سره د تاسو مرګری یو خنو هغه چې موږ مرګری بیا په خپل ولې امنه وی انما نحن مستهزئون بشک موږ په دې باندې پسخند وی العیاذ بالله په مسلمانانو په مؤمنینو پورې پسخند وی مسخره کوو الله تعالی به څه وی دستی الله یستهزئ بهم الله به جزا ورکړي دوی ته د مسخره دي دوی جزا به د مسخره ورکړي خدا جزا هم په مثل د مسخره وي ځکه تعبیر په مسخره وکړو مسخره خو دغه وی لکه اوس یو الک په دروغ راو غړي دا ګوري دروغ دي راشه چې درکم په دروغ لاس کې دي چې نه وي دا دروغ د نبی اسلامي د څوک نه کوي مسلمان هغه در تراشي په تابل لاس کې چې نه لاس ورته خلک دا پسخان ده مسخره ده دوکه دی کو دا د مسلمان سره داسې کوي الله به دې سره جزا دغه شي ورکي ورځ د قیامت شي د مسلمانانو د پاره بنور وي په دغه نور په پولیس ورات تريږي نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم پر طرف باندې بنور وي دا منافق تم څه نور ښکارش کی الله ور دبو امید پیدا شي چې زبم زم په پولیس ورات پته رېګم چې پولیس ورات ته رسیږي د مؤمن او د دې په مابین کې الله پرده راولي نور ختم شي مسلمانانو په ناری کې چې ودرېږي نقطه بسم نورکم چې څه نور د تاسو درنا نه موږ هم څه رڼا پیدا کو هغه ورته شاته لاشي شاته یادمنه د حشر کې ته نور تقسیمي کې یادمنه بیرته دنیا ته لاشي د ساره سم ایمان راوړیا دلته اوس دا نور نه پیدا کیږي نو یو واره الله نور ورووي ني دا د دې غوند جزاء د دې عمل په شکل باندې خو چې عین د موقع وخت راغی چې پولیس ورات راغی نور تر ختم کې په پولیس ورات کې کوم جهنم ته ورسي او یا وای دوم قسم دا مسلمانانو ته چې جنت طرف ته اجازه وشي جنتو ته داخل شي منافقین به ور سره رواني ځکه دعوت ایمان خو دیم درلوده د جنت دروازې به دوی تم خلاص شي په خوشحالي به ورمنډي کې د جنت په لوري باندې چې نږدې شي دروازه به بیرته بند شي ملائکه به لرګي په واخلي کشف کې د جهنم په طرف باندې چې تاسو ځای دغه نه د الته اورته نو دا دې ته جزاء من جنس العمل جزاء سیئه سیئه جزاء په سیئه نه د مشاکلتم سیئه ذکر کیږي د دې سره د عمل وشو لکه د پسخن عمل جنت ورولید خو بیرته بوت طرف ته جهنم ته ويمدهم في طغيانهم او الله تعالی ترقی ورکی مهلت ورکی دوی ته په سرکشي دي دوی کې سره لدینه په دنیا کې تکبر کوي سرکشي کوي خو الله مهلت ورکی سره نه نسی شپته کاله اویا کاله ژوند په کوپر کې ورکی قدرت ورکی طاقت ورکی
یا مهون په داسې حال کې چې دی حیران دي په خپل کار کې چې اوس که داسې وایي چې نه حق وایي خو ترقي به هم نه کړه دوی د ځان هم ذاتي حق لیدی کېږي. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى دا هغه کسان دي چې دی اخیسته ده غوره کړی ده د ځان دپاره ګمراهي په مقابل د هدایت کې په مقابل د هدایت کې. الله هر انسان کې استعداد د هدایت پیدا کړی د کل مولود یولد علی الفطرت مخکې مو ویلې ابتدایي مهر خو نه ده په لګولی په ده کې قابلیت ایمان وو خو دا هغه پرېښی په خپله خواښه تجارت یې وکړو په خپله خواښه یې پرېښی کفر یې غوره کړو خو فما ربحت تجارتهم ګټه ونه کړه تجارت دی مجاز عقلي ده اسناد ضرب تر شوی فما ربحوا فی تجارتهم دغه خلکو په د خپل تجارت کې ګټه ونه کړه. تجارت خو د ګټې دپاره وي خو دا د انسان ژوند سرمایه ده په دغه د الله سره تجارت کېږي جنتونه په پیدا کېږي خو دوی دغه ژوند د خپل عمر کوپر په جانب کې صرف کړ کوپر یې ځان ته غوره کړ دنیایي ګټه یې ځان ته غوره کړه نو د دنیا ګټه د یو څو ورځو د قیامت په نسبت داسې مثال لري د ټولې دنیا زندگی لکه حضور پاک صلی الله علیه وسلم دریاب ته ګوته ټیټه کړه راپورته کړه چې دا په ګوته پورې چې راپورته شو لندبل د ټولې دنیا د زندگی مثال ده او دا پاتې دریاب د آخرت مثال ده. اوس ګټه خو به هلته وایي چې ابدي ګټه هغه ابدي زندگی برابره وای دی دا د دنیا د یوه څاڅکي غوندې خوند واخیست خواهشات خپل پوره کړه عیش پرستی وکړه او هغه بنیادی سرمایه لاړه د لاس د ووته جهنم ته بیا ابدي زندگی لاړه. وما كانوا مهتدین نو دوی لیار مندون کې حق ته ځان خو ورته پروفیسر نن سبا نه یو پروفیسر پلانکای دا ورته لیدل کېږي انټرنیټ په هغه کې خو ډېر ماهر دي خو لیکن د ټکنالوژي او د ساينس په لحاظ ډېر ماهر دي خو الله تعالی دغه حق لیار مندون کې نه و په هدایت نه و په تیارې ته که وخته او که اسمان ته سپوږمۍ ته وخته خو خپل حقیقت درک نه کړو چې زه یې څه دپاره پیدا یم. اوس نو الله د خلکو د پوهولو دپاره یو مثال سره وضاحت کوي مثلهم مثال د دغه کافرانو د دغه منافقینو کمثل الذي استوقد نارا په شان د مثال د هغه چا ده چې بل کړی اور په توره شپه کې فلما اضاءت ما حوله کله چې روښانه کې دغه اور دا چارو چارپیر خپل بیا څه وکړي الله د دې سره ذهب الله بنورهم بونه وکړي الله تعالی په نور د دې سره اور مړ شي وترکهم او پرېږدي دوی په ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې هېڅ هم نه ویني. د منافق مثال الله په د نور د ایمان چې د ګټه واخیسته داسې مثال ورکړه لکه سړی چې د شپې په توره تیاره کې اور بل کړي ګورئ چې اوله نه برق سړي نه یې بل کړی سترګې د خپل قوت چې پکې موجود ده په توره شپه هم یو څه لیار پیدا کوی شي خو چې توره شپه یو وارې برق بل کې بیا برق چې مړ شي نو ذاتي هغه د سترګو خپل استعداد هم ختم شي بیا دلته د نږدې شی هم نه ویني هر څه ختم شي. دوی په سترګو کې عقل فکر کې خدای پکې استعداد ایمان پیدا کړی و څه ایمان په خوله نارام وکړه چې آمنا کلمه یې وویلې لکه دا نږدې ځای رڼا هم شو د مسلمانو د ضرر نه محفوظ شو ځان و مال محفوظ شو خو لیکن دغه نور خو د دنیا نور د په خوله پیدا اخلي لکه د یو ساعت ګټه چې مړ شو دا نور ختم شو نو دوی پاتې په تیارو کې شو. هغه سړی چې اورې بل کو د دې مقصد خو دا دی چې ګټه واخلم د ضررناکو شیانو نه ځان په وساتم چې د کوم طرف نه مار رانه شي لړم رانه شي بل شی رانه شي خو چې هغه مو ور مړ شو داسې شو چې توره شپه شو ذاتي اوس هغه نږدې خپل څنګ ته نږدې شی هم نه ویني نو دی هم داسې مثال دی خو دلته الله تعالی داسې حکایت ونه کو چې لکه مثال دی سړي چې اور بل کې چې ماحول رڼا شي ذهب الله بنارهم داسې ونه ویل چې اور یې مړ کړي د اور نه مقصود رڼا ده نه هغه مقصود یې تر نفیه که ذهب الله بنورهم الله تګ وکړي په نور د دی باندې او پرېږدي دوی په تیارو کې لا یبصرون چې هېڅ هم نه ویني. صمون دغه بدبختان کاڼه دي بکمون ګونګیان دي
عمی اړانده دي فهم لا یرجعون نو نه ګرځي دی د خپل ګمراهی نه وای د نجات دغه لارې دي په لار کې یو لوی کډای ده مثلا په خوا پل رنګ شوی ده لوېدلی ده و چې سړی روان وي د دغه لوېدلي پله د خطر نه چې ځان بچ کوي یا به په دغه باندې بچ کوي چې خپل سترګو باندې روغ وي یا به په دغه بچ کوي چې کسترګې ړندې وي چې ژبه یې خلاصه وي او چاته غږ وکړي چې زه خو لیار نه وینم ما د لاس نه وینې ما بوځی په دغه لیار باندې یا به په دغه بچ کېږي چې په سترګو ړوند ده چاته خو غږ نه کوي روان ده خو چې کډي خو څنګ ته ورسېدو بل چا ولې د غږ یې پوکه مزه مخته چې لویږي نو په غوږو خو اوري د بچ کېدن دا لیاره موجودی دا چې سړی په سترګو هم ړوند دي په غوږو هم کوڼي په ژبه هم ګونګی چې بل ته غږ نشي کولی نو د کډي د هلاکت د ځای نه به څنګه ځان بچ کړي دا کفر ګمراهي هلاکت کنده ده دوی په سترګو هم ړانده دي په غوږو هم کاڼه دي په ژبه هم ګونګیان دي نه خپله به علماو نه پوښتنه کوي د مسلمانانو نه پوښتنه کوي چې ماته لیار راوښیه نه د مسلمانانو نصیحت اوري کاڼه دي نه ګونګیان دي نه خپله بیان مطالبه کوي نه د مسلمان غږ اوري چې دعوت ورکوي اسلام ته نه هغه اوري او په سترګو ړاندې د خپل حق باطل ویني نه نو دا به دغه ګمراهي نه راونه ګرځي دا یو مثال د منافقینو د دنیا د منافقت د ګټې مثال دومره انداز باندې ورکړل شو لکه صرف هغه ور سره چې یو سات ذکر رڼا شو بیرته ختم شوه یا دوم مثال الله تعالی د پوهې د خلکو دپاره ورکوي او که صیبین یا مثال د دوی په مثل د چښتن د باران ده چې هغه باران چې نازلیږي من السماء الی طرفه د اسمان نه فیه چې په دغه باران کې ظلمات تیاری وي ورعد تالند وي تندر وي وبرق او برېښناوي وي یجعلون اصابعهم چې دی ګرځي ګوتې خپلې فی اذانهم په غوږو خپلو کې من الصواعق لوجد سخت اوازونه حذر الموت لویره د مرګ نه چې که دا سخت اواز واورم زړه به مې وچوي والله محیط بالکافرین خدای پکې احاطه کوونکی ده په کافرانو باندې په باران کې سړی په شپه کې روان ده تیاری دي یو طرف ته شپه ده بل طرف ته وریځ ده بل ته د باران د اوبو تیاره ده درې قسمه تیاری دي په دغه تیارو کې تالندم ده دم چولی بیابان حیبتناکه غږونه دي او برېښناوي هم دي چې پړکې وشي بیرته چا لږ رڼا شي لیار وویني بیرته هغه هم پسې ورکه شي نو کله د ډېره ډاره خلک په د تندر د اوازو نه دا ګوتې په غوږو کې وینیسي په دغه خیال چې که دا غږ مې غوږ ته داخل شي زړه به مې وچوي مرګ نه چې داسې نه وي چې مړ شمه ځان په دغه بچ کوي یکاد البرق نږدې ده چې دا برېښنا یخته په ابصارهم ړندې کې سترګې دي دی خو کلما اضاء لهم کله چې رڼا شي دی دپاره برېښنا وشي مشو پیه یو څو قدمه پکې واخلي و اذا اظلم علیهم کله چې بیرته تیاره راشي په دې باندې قامو ودرېږي د دغه خلکو مثال هم داسې ده دا د منافقینو دې معنا څه رب کریم شریعت مطهره قرآن نازل کړی دا قرآن د بارانه مثال لري د خلکو د پر رحمت دی الله تعالی د طرف نه چې نازلېږي برېښنا تندر دا هغه سخت احکام دي تندر دا د سخت احکام دي جهاد ته تیار شي مال ولګوي په جهاد کې او د خدای هغه سخت احکام دي برق برېښنا د فتوحات دي غنیمتونه دي جاه و جلال او قدرتونه دي اوس نو دغه منافقین چې د ارمان د باران د شریعت وریږي چې کله سخت حکم وویني بیا پشا کیږي حتی لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وګ مور ته نيسي وګونه پټ کې چې دا خبره وانه اوریا دې خیال دی په دغه ځای د جهنم نه بچ شو
او کله چې به د مسلمانانو ترقی فتوحات ویني به ولې موږ مسلمان نه یو خو موږ به تاسو غوندې مسلمان یو موږ ته په دغه نعمت کې برخه راکړئ بیا یو څو قدمه په اسلام کې بیا واخلي خو چې کله هغه فتوحات او غنیمتونه ختم شي بیا د سختۍ وخت راشي بیرته ځای په ځای ودرېږي الله وی یاد دې داسې مثالونه دي شریعت مطهره رحمت ته باران ده احکام که سختی که نرم دي دا ټول د مسلمانانو دپاره غذا ده خو ګورې دا دوایونه چې سړی خوري کله ترخې دوایي وي کله خوږې وي خو ماشوم چې ماشوم ده خوږه په مینه خوري ګټې ته یې ګوري خوږوالي ته یې ګوري نور په فایده خو نه پوهېږي چې څه فایده ده خو ترخه دوایي بیا نه خوري اگر چند د دې لپاره مفید هغه ترخه ډېره وي خدای خوږه خوره کوي هغه ترخه نه خو چې څوک عقل ولري کامل فکر ولري د خپل ځان د هلاکت نه د بچاو سوچ او فکر ورسره وي چې هر څومره ترخه دوایي هغه خوري په مینه او په محبت یې خوري ځان د هلاکت نه په بچ کوي یو وخت کې دا د خارج تکلیف شروع و مرض ډېر مخکې کلو کې بیا موږ ته هم دغه تکلیف ورسېده بیا یو حکیم ته زه ورغلم اوس مې ماټه کې نوم په یاده چراته په نامه باندې یو خیله بوټی و چې دا ویې شوه خو ویې ویلې چې ډېره ترخه ده یو پاو په برام چیني م ورسره اچوې مقدار یې اوس ذاتې رانویر ده چې دومره به اوبه واچوې چې ویې شي چې دومره کمې شي بیا به چکې خو دومره به چیني م ورسره واچوې چې بیا نه شي دغسې چکلی د هغه کور اوس یو کشر طالب دغه دلته شته په دغه کور کې د دې په کور کې دا د عبدالله دغه په کور کې املا سلطان دغه په کور کې دا دوایي راته جوړه کړه دومره ترخه وه سره له دې نه چې چیني کې ایښول شوې وه چې تر څو شپو پورې هغه دیګي کې دی کتغ نه شوی کولی په کومه بدنۍ کې چې ما ته راوړه هغه بدنۍ ذاتې دي چې کاک نه ووته بیا اوبه چا نه شوی پکې چکلی خو موږ یې دغه ته کته چې صحت لپاره مفید دی هغه ترخه غوړپونه مه کړه دا مې هسې یو مثال در که ګورې هر انسان دا ده چې عقل لري چې فکر لري هغه ترخه غوړپونه په مینه په محبت د ځان د صحت په نیت باندې کوي دا چې ته ځان قربانوې ته مال قربانوې ته خوب پرېږدې عبادت ته ځان ورکوې ته کاروبار پرېږدې د خدای دین ته کار ورکوې دا خو ټول په نفس ډېر بوج دي دا خو ترخه غوړپونه دي خو چې عاقبت په لحاظ سره وګورې بچاو ته یې وګورې چې د دغه قربانۍ په برکت به زه اما ابدي ځای جنت ګرځي د ابدي کندې د هلاکت د جهنم نه به خدای پاک بچ کړي بیا ذاتي مسلمان ته اسانه شي دا کار خدای ځان په دغه خلاصوي چې غوږو کې ګوتې کېږدي دا سوی نه ده خرګوش سوی دا یو عجب ساده شی ده وایي چې کله ښکارځن چې واخلي چې ګیرې کي دا ذاتي سترګې پټې کړي چې نو ما به نه ویني دا سترګې پټې کړي هغه ور چې ونیسي دا یې کوي چې زه سترګې پټې کړم نو دا یې هم ذاتي نه ویني نو الله تعالی وی کدی په غوګو کې ګوتې نیسي چې د ما آیاتونه وانوري د جهنم نه ځان به په دغه بچ کی والله محیط بالکافرین الله کافر کول کدی د قدرت په لحاظ په کافرینو دی الله تعالی نه خلاص دی نشي خدا دی الله رحم دا چې ظاهر په دنیا کې کانه او وړاندې کړي نه دي کني ک الله اراده کړي وي ولو شاء الله لذهب بسمعهم ک الله اراده وکي د دې د ظاهري کڼولو او د ظاهري وړاندولو نو تک به وکي د دې په غوګو د دې په سترګو چې ظاهر به هم کانه وړاندې کی ظاهر سترګې روغې د غوګونه روغ دي ان الله على كل شيء قدير خدای په پاتې شي باندې قادر ده تر دغه ځای پورې درې طبقې ذکر شوي مؤمنین کفار منافقین اوس خدای پاک بیرته ټولو انسانانو ته خطاب کوي د یوحنا په عنوان چې وي کافر د مسلمان د ټولو ته خطاب ده خلقت د څه دپاره ده دا مقصد ذکر کوي ورسره علت او وجه ذکر کوي